د ځمکې په مخ چې څومره انسانان دي، که کفار دي که مسلمانان دي، که عیسویان دي که یهودیان دي، که هندوان دي او که سیکان دي، او که د نورو فرقو باطله ولا دي، چې څومره هم د ځمکې په مخ باندې انسانان ګرځېږي، د هرې فرقې نه د هر شخص نه چې تپوس کوي دی به تا ته وایي چې زمونږ فرقه او مونږ د ځمکې په مخ باندې بهترینه فرقه یو او بهترین مذهب ولا یو. هیڅوک دا ځان ته نه منسوبوي چې مونږ بهترین خلق نه یو او د ځمکې په مخ کمترینه او ذلیلترینه طبقه یو. دا هیڅوک ځان ته نه منسوبوي. حالانکه بهترین خلق په اصل کې څوک دي؟ حقیقت کې بهترین خلق کوم دي؟ د چا دپاره؟ د نبی علیه السلام د طرف نه او د الله رب العزت د طرف نه د بهترین لقب ورکړلی شوی دی. هغه څوک دي؟ راځئ چې په حدیث شریف کې د حضرت ذره بنت ابو لهب رضی الله عنها نه واورو. وای نبی علیه السلام عرض فرمایلو، د نبی علیه السلام نه عرض وکړلو چې ای رسول الله، ای زمون محبوبه، خلقو کې بهترین انسان څوک کیدلی شي؟ کوم خلق بهترین دي او څوک بهترین انسان دی؟ نبی علیه السلام وای او فرمایل اتقاهم للرب عز وجل. د ټولو خلقونه په ټولو خلقو کې بهترین کس او بهترین کسان هغه دي چې د الله رب العزت نه ډاریږي او د الله ویره یې په زړه کې وي. نو د نبی علیه السلام د دغه بیان نه معلومه شوله چې د الله ویره د چا په زړه کې وي هغه بهترین د ځمکې پر مخ دی. اکه کومه فرقه ولې نه وي، اکه څوک وي چې د الله رب العزت ویره یې په زړه کې وي هغوی بهترین خلق دی. او د چا په زړه کې چې د الله ویره نه وي، د کومې فرقې په زړه کې چې د الله ویره نه وي او د الله نافرمانی کوي، د رسول الله نافرمانی کوي، د اسلام خلاف وي، هغوی بالکل بهترین نشي کېدلی. نو معلومه شوله د حدیث شریف نه چې بهترین خلق د ځمکې په مخ باندې مسلمانان دي، ځکه مسلمان چې اسلام راوړی دی دا د الله نه ویریږي او بهترین د ځمکې پر مخ مسلمانان شول. نو الله رب العزت دی زمونږ او ستاسو په زړونو کې د الله ویره پیدا کړي. څوک چې د الله نه ویریږي هغه به کامیاب وي او په سخت ورځ باندې چې د قیامت ورځ وي، ورور به د ورور نه تښتي، پلار به د بچي نه تښتي، هر یو به د خپل ځان په غم کې وي. په هغه ورځ باندې به ته کامیاب وي او کامران به وي چې د الله ویره دې په زړه کې وي او د الله نافرمانی نه کوي. نو بهترین د ځمکې پر مخ مسلمان شولو. بیا مسلمانانو کې څوک چې زیات ویریږي د الله نه د هغوی درجات به بلند وي. الله دې زمونږ او ستاسو درجات بلند کړي.